د غواګانو او خوسیو د بلاربیدو طریقه لومړی پړاو په اوله ورځ پروسټاګلانډین هارمون تطبیق کړئ. 14 ورځې انتظار وباسئ. که غوا یا خوسی مو غویمه شو نو القا یې کړئ. که د 14 ورځې وروسته غویمه نه شوه نو بیا په 14مه ورځ پروسټاګلانډین هارمون تطبیق کړئ. 10 ورځې انتظار وباسئ. که غوا مو غویمه شو نو القا یې کړئ. که القا نه شو نو لاندې طریقې ته ادامه ورکړئ. دویم پړاو په لومړۍ ورځ د جینارچ هارمون تطبیق کړئ. 7 ورځې انتظار وباسئ. که غوا مو غویمه نه شو نو لاندې طریقې ته ادامه ورکړئ. په 8مه ورځ د پروسټاګلانډین هارمون تطبیق کړئ. 50 ساعته وروسته د جینارچ هارمون تطبیق کړئ. 14 ساعتونه وروسته د غوا یا خوسۍ حتمي القا کړئ. 2 میاشتې وروسته د حمل ټسټ وکړئ. که چېرته غوا یا خوسۍ مو بلاربه نه شو نو کولی شئ چې بیا ځلې دویم پړاو تطبیق کړئ. دې طریقې ته د پری سینک او اوې سینک طریقه هم وایي. تاسو کولی شئ چې دغه هارمونونه چې کوم موږ مخکې نومونه واخیستل دا په بازار کې په نورو نومونو باندې هم پیدا کړئ. موږ یې علمي نومونه واخیستل، تاسو کولی شئ چې په بازار کې په تجارتي نومونو هم پیدا کړئ. مننه.